د قرآن کریم د ترجمې 114 درس د النساء سورت او 9 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا مبارک آیاتونه د یتیمانو په باره کې دي. الله تعالی فرمایي وَلْيَخْشَى او ودی ویریږي الذین آغا خلق چې د یتیمانو پالنه کوي، د یتیمانو سرپرستی کوي، د یتیمانو سره د داسې سلوک کوي چې کم سلوک دوی د خپلو بچیو د پاره غواړي. فرضاً لو که چیرته ترکو دوی پریدي من خلفهم د دوی د مرګ نه وروسته ذریة ضعافا کمزوري اولادونه خافو دوی ویریږي علیهم په هغوی باندې څومره به دوی د خپلو کمزورو اولادونو په باره کې په تشویش کې وي چې څوک ور باندې ظلم ونه کي، څوک حق ونه خوري او څوک ورته بدې خبرې ونه کي. فلیتقوا الله نو دوی دې د الله تعالی نه وویریږي، یعنی کم سلوک چې دوی د مرګ نه وروسته د خپلو اولادونو سره د خلکو نه غواړي، د خلکو نه توقع لري، نو اوس چې دوی په خپله د یتیمانو ولیان او پالونکي دي، نو همداسې سلوک دی دوی هم د یتیمانو سره وکي، ځکه دوی هم د چا بچیانو او د دوی پلار به هم د دوی غوندې فکر او تشویش کولو. ولیقولو او وای دی دوی او کوي دی دوی یتیمانو ته قولا سدیدا رښتیا پستې او خوږې خبرې، نو نه دی په یتیمانو ظلم کوي، نه دی د هغوی حق خوري او نه دی ورسره چل ول کوي. او فرمای ان بشک الذین آغا خلق یأکلون چې خوري اموال مالونه الیتاما د یتیمانو ظلمن په ظلم، انما بشک یأکلون اغوی خوري، بشک اغوی اچوي فی بطونهم په خپلو خېټو کې نارن اور، وسیصلون او زر به داخل شي دوی سعیرا ګرم اور ته. او اوس دا مبارک آیاتونه د میراث په باره کې دي. الله فرمای یوصیکم تاسو ته حکم کوي الله تعالی فی اولادکم ستاسو د اولادونو د میراث د حق په باره کې. للذکری د سړي د پاره یا د نارینه د پاره د میراث په مال کې برخه مثلو په شان د حظوی برخې د الانثیین دوه ښځو ده. مثلا د مړي یو زوی او یوه لور ده او 3 لکه افغانۍ ته پاتې شوي دي.
نو 2 لکه د زوی او 1 لک د لور رسیږي. فإن او کچیرتا کنا نساء د مړي زوی نه او اولاد صرف لورګانی، کنا نساء یعنی ټولې لورګانی، فوق او زیاتې وي اثنتین د 2 لورګانو نه، یعنی د 2 نه ډیری، فلهن نو د هغوی دپاره ثلث 2/3 یعنی د 3 برخو څخه 2 برخې ما د هغه مال څخه دي ترکه چې مړي پریښی دی. د 2 لورګانو دپاره هم همدا حکم دی. مثلا د مړي زوی نشته، 2 یا 3 یا زیاتې لورګانې دي او 3 لکه افغانۍ ته پاتې شوي دي، نو دا 3 لکه افغانۍ به 3 برخې شي. 2 برخې یعنی 2 لکه افغانۍ به ټولې لورګانې واخلي او په خپلو منځونو کې به سره تقسیم کی، او 1 برخه یعنی 1 لک افغانۍ به د مړي نوره ورثه اخلي. یعنی لورګانې د پلار ټول مال نشي اخیستلی، صرف د ټول مال د 3 برخو څخه 2 برخې اخیستلی شي، خو که تعداد 2 یا د 2 څخه زیات وي او پاتې 1 برخه به وارثان اخلي لکه کاکا، ماما وغیره. وإن او که چیرته د مړي کانت واحدتن 1 لور وه، فلها نو د هغې دپاره د پلار څخه په پاتې شوي مال کې النصف نیمه حصه یا برخه ده. مثلا د مړي 1 لور ده او 2 لکه افغانۍ ته پاتې شوي دي، نو دا ټولې پیسې لور نشي اخیستلی، بلکې د دې نیمایي یا 1 لک افغانۍ د لور برخه ده او نیمایي یا 1 لک افغانۍ د نورې ورثې برخه ده. ولأبویه او د مړي د مور او پلار دپاره لکل واحد د هر یو دپاره منهما د دې دواړو نه السدس 6مه برخه ده، مما د هغه مال څخه ترکه چې مړي پریښی دی. باید واضح شي چې داسې نه ده چې مور او پلار به په شریکه 6مه برخه اخلي، بلکې د هر یو جدا جدا 6مه برخه ده. ان په دې شرط که چیرته کانه وي له د هغه مړي ولدن بچیان، یعنی دا قانون چې مور او پلار به د زوی په مال کې هر یو جدا جدا 6مه برخه اخلي، په هغه صورت کې دی چې مړی بچیان ولري. مثلا که د مړي نه ماشومان او 6 لکه افغانۍ پاتې شي او مور او پلار یې ژوندي، نو دا 6 لکه افغانۍ به 6 برخې شي چې هره 6مه برخه 1 لک افغانۍ کیږي، نو 1 لک افغانۍ به پلار واخلي او 1 لک به د مړي مور واخلي. فإن او که چیرته لم یکن نوی له د مړي ولدن بچی وورثه او میراث اخلي د هغه یعنی د مړي ابواه یوازې مور او پلار،
یعنی وارثان صرف مور او پلار وي، فلی امیه نو په دې صورت کې د هغه مړي د مور د پاره الثلث دریمه برخه ده د هغه مال نه چې د مړي یعنی د زوی څخه پاتې شوی دی. یعنی د مور برخه په دې صورت کې زیاتیږي. مثلا د مړي ماشومان نشته او 3 لکه افغانۍ ته پاتې شوي دي او مور او پلار ژوندي دي، نو دریمه برخه یعنی 1 لک افغانۍ به مور واخلي او 2 لکه به پلار واخلي. فاین او که چیرته کانا وی له د هغه مړي اخواتون ورونه، یعنی د یو څخه زیات، فلی امیه نو په دې صورت کې د هغه مړي د مور د پاره السدس شپږمه برخه ده. مثلا که 6 لکه افغانۍ وي نو د دې شپږمه برخه چې 1 لک افغانۍ کیږي د مړي مور ته ورکول کیږي او باقی پلار ته پاتې کیږي. من بعد دا تقسیمیدل د میراث د مال من بعد وروسته د ادا کولو وصیتن د وصیت نه یوسوي چې وصیت کوي مړی بها په هغه سره او یا وروسته د ادا کولو دین د قرض او یا وروسته د ادا کولو دین د قرض څخه د مړي، یعنی د مړي څخه چې کم مال پاتې شو اول د هغه نه د مړي ګور او کفن کیږي او د پاتې مال څخه قرض خلاصیږي او د دې نه چې کم مال پاتې شي د هغې د دریمې برخې پورې د مړي په وصیت کې مصرف کیږي او د دې ټولو مصارفو څخه وروسته چې کم مال پاتې کیږي هغه بیا برخې کیږي او په وارثانو تقسیمیږي. آباؤکم ستاسو پلرونه و ابناؤکم او ستاسو اولادونه لا تدرون تاسو نه پوهیږئ ایهم چې د دوی څخه کم یو اقربو نږدې دی لکم تاسو ته نفعا په فایده رسولو کې، یعنی تاسو نه پوهیږئ چې تاسو ته د چا فایده زیاته در رسیږي، د پلار که د بچي. کېدای شي ته د بچي د پاره زیات وصیت وکړي خو فایده د پلار د دعاګانو زیاته وي، او کېدای شي ته د پلار د پاره زیات مال وصیت وکړي خو فایده د بچي د صدقات او خیراتونو زیاته وي. نو ستاسو په ګټه او تاوان الله تعالی پوهیږي او کومې برخې چې الله تعالی مقررې کړي دي په هغې کې مداخله نه کول بهتر دي. دا برخې فریدوتن مقرر شوي دي من الله د الله تعالی د طرف نه. ان الله بشک الله تعالی کان علیما خ عالم دی، حکیما او خ حکیم دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.